جانه ته نه غواړې چې راشې؟ ناوې جانې، نوم او تخلص مو ووایئ. نفس زورلو. ګرانه زما نوم او تخلص دې ووایه. طاهر کلالي. اغلې نفس زورلو. آیا په خپله خوښه پرته له کوم زور او ګواښ نه ښاغلی طاهر کلالي د خپل خاوند په توګه قبلوي؟ هو. ښاغلی طاهر کلالي، تاسو په خپله خوښه پرته له کوم زور او ګواښ نه اغلې نفس زورلو د خپلې مېرمنې په توګه قبلوئ؟ هو. تاسو هم د نکاح شاهدان یئ. هو. د شاهدانو په مخ کې ستاسو واده اعلانوم او بله دا چې هیڅ کومه نیوکه یا ستونزه مو په واده کې نشته. کومه دنده چې ماته راکړل شوې ده ما خپله دنده ترسره کړه. اثر له اوسه تاسو میړه او ښځه شوئ. خدای دې تاسو ته مبارک کړي. واخلئ لاسلیک وکړئ. واخلئ واخله. آسی خوری دا چه دی؟ آسی خوری زده ناغوندم. آسی خوری. آسی خوری. آسی خوری خیر دی. صبر چې درته په لاسې کومه. دا غړکه یم راکه هله زر کوه. د ناوې د لومړي شاهد نه پوښتنه کوم. زموږ د لور لپاره مو څومره مهر ټاکلی دی؟ ښه پوښتنه مو وکړه، خو په دې پوښتنې زما سر نه خلاصېږي. ملا صاحب، نفس په مهر کې د څه غواړې؟ زه هیڅ هم نه غواړم. پرته له مهر نه نه کېږي. بیړۍ به وغواړو. څه غواړې څه غواړې؟ دومره پیسې نه لرو چې له زرګرۍ نه سره زر واخلو د لورې ښځې یوازې بیړۍ اخیستی شو. والله ښه خبر دې وکړه. ښه نو طاهره څه نظر لرې؟ غواړې چې موږ بیا هم دوی ته یوه بیړۍ ورکو؟ هو وروره څه وکړو نو؟ بله لاره نه لرو او ورته به یې ورکړو نو. لیونی شوی خو نه یې داسې شي بیړۍ. هو ګرانې، ما ته یم په مهر کې یوازې یوه بیړۍ راکړې وه. یو به هم تا ته درکړې. دې کې څه خبره ده؟ ها، تاسې ټول لیوني شوي یئ. هو لیوني شوي یو. یوه مور مې هوښیاره ده. آسې ویې لیکه ملا صاحب، ویې لیکه. استغفر الله استغفر الله استغفر الله العلی العظیم.
د اونال لور نفس د محمد زوی طاهر د خپل خاوند په توګه منې؟ هو منم یې. منې؟ منم یې. منې؟ منم یې. بسم الله وعلى سنت رسول الله. د محمد زوی طاهر د اونال لور نفس د خپل میرمنې په توګه منې؟ هو منم یې. منې؟ هو منم یې. منې؟ هو منم یې. تاسو هم د دې نکاح شاهدان یئ؟ ایو یو. هو یو. زه هم ستاسو نکاح تړم. هغه خدای چې مختلفې جوړې دی او بل سره یو ځای کوي او نکاح یې حلاله ګرځوي، حمد ووایو. آمین. ای خدای ته دا نکاح قبوله که، زموږ اولادونه تل خوشحاله ولره، د یو بل په زړه کې مینه پیدا که، یو ځای ولره، غم ورنه لرې که. خدای دا کور د نفاق نه لرې ولره. آمین. ظالمان د ظلم نه لرې وساته. آمین. د هغوی ترمنځ مینه پیدا که. آمین. اړیکه یې تل همداسې ټینګه او کلکه ولره. آمین. ای خدای په دې کور کې او په دواړو نړیو کې خپل رحمت په دوی ووروه. آمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. الفاتحه.